یوه ښځه وه، یوه ښځه د دې میلمانه نه خوښېدل، میلمه به چې ورکړ راغی میلمه یې نه خوښېدل، میلمنو سره یې طبیعت نه لګېدل. خو خاوند یې انتهایي زیات تنګ و چې زه میلمانه راولم او ته په کور کې داسې سپکې خبرې کوي چې میلمه خفه کوي. الله ته وګوره ښځې داسې مه کوه. خو هغه ښځه نه پوهېده، میلمانه یې بد ایسېده، دا یې نه خوښېدل. نو ورځې تېرېدې، خو دا خاوند یې ډېر زیات خفه و. یو ورځ د دې خاوند یو ملګری و انتهایي زیات مالدار، ده ته یې ډوډۍ وکړله، ورته ویل چې راشه زه به تا ته ډوډۍ وکړم. کله چې ورته ډوډۍ وکړله، دا مالدار سړی کور ته راغی، نو د خپلې ښځې ته ویل چې وښځې پام کوه، یو ملګری مې راغلی دی او میلمه دی او ډېر زیات مالداره دی، دومره ډېر مالداره دی، انتهایي زیاتې بنګلې لري، جایدادونه لري، پیسې لري. که دې ښه ډوډۍ ورکړله او ښځو باندې استعمال کړو، کېدای شي خوشحاله شي، موږ ته به یو بنګله راکړي او ښه کور به راکړي. نو ښځه هم خوشحاله شوه. زه صحیح ده. بس په کور کې کولنګي چرګ هغه ورته پوخ کړو چې دا به ورته حلال کړم او پوخ به یې کړم، حلوا به پې اخر کې وخورم او چای او شربت به پې وڅښم، ښه به یې خوشحاله کړم. دا سړی چې بیټک ته راغی، د میلمه سره کېناستېد او د ښځې ټوله حال یې ورته وویل چې د دې ښځې نه ډېر زیات تنګ شوی یم. ولې؟ وایي میلمانه یې ډېر زیات بدې راځي او ستا دپاره مې ورته همدغه خبره کړې چې د میلمه قدر وکړه او بد اخلاقي ونه کړې. د انتهایي زیات مالداره دی، کېدای شي قدر یې وکړي او بنګله درکړي، بس په دې بهانه به کېدای شي تا سره ښه اخلاق وکړي. دا مالداره سړي ورته وایي چې اشنا خفه کېږه مه، زه ژوندی یم، زه یې د دې مصیبت نه خلاصوم. بس دا خاوند یې ورته وایي که د دې مصیبت نه اخلاص کړم دا به راسره لوی احسان وکړي. وایي بس فکر مه کوه، زه ژوندی یم، بېغمه شه. کله چې ډوډۍ راوړه او په وریجې وي او ښایسته چرګ پکې ایښی او بیا د هغې نه بعد چای او شربت وي او سیسټم و، بس مالداره سړي ته یې ښه عزت ورکړو. چې کله عزت ورکړو، بس دغه سړی چې دی دا خان د خپل غریب ملګري ته وایي د ښځې په مخ کې چې والکه په دې غریبانه او سپېره او د خټو کور کې اوسېږي، راځه زما ډېرې بنګلې دي، زه به م یو بنګله درکړم. نو دا ښځه هم خوشحاله شوه چې هو که نه ښه خبره ده، موږ ته م یو بنګله راکړه. وایي راځئ چې ځو بنګله به درکړم. دا سړی دا خان سړی مخکې شو او دا غریب سړی ملګری چې و دا هم ورپسې شو، ښځه یې ورسره روانه وه. چې تلو لاره کې سفر مزل کولو روان ول، یو ځای ته ورسېدل، لاره کې یو غټ کویه راغی. دغه کوهي ته چې کله ورسېدل، نو دغه خان سړي دې کوهي ته داسې وکتل چې اوهو د خدای پاک عجیبه شان دی، عجیبه شان دی د خدای پاک. په دې کوهي کې دننه باغونه ته وګوره او چمنونه دي او ښایسته ونې دي پکې. نو دا ښځې خو چې دی که نه دی هر څه زر تلوسۍ چې وي ګوري، بس رامنډه کوي چې کومه دي ما ته یې مه ښیه. خو چې د ښځې داسې ور وکتل، هغه خان سړي پښې جګې کړې او لاندې ساته ورخطا کړه. چې ساته یې ورخطا کړه که نه، بس درب شو، هغه لاندې وغورځېدله. دې سړي ته یې چې زه بېغمه مې دې کړې، اوس به دا خبرې مبرې نه وي چې دا به میلمه بې عزته کوي، بس زه بېغمه شوې. بس هغه زه بس الله دې تا هم خوشحاله کړي، د غم نه دې خلاص کړم. خو چې کله دا غریب سړی کور ته راغی او شپه شوه، نو د شپې د دې غریب سړي یو ماشوم زوی و او هغه ډېر زیات ژړل. چې کله یې ژړل، نو په دې وخت کې دغه سړي ځان سره ډېر افسوس وکړو. ښځه خو مې ښه وه، نو زما زوی خو به یې قلارولو، داسې شور دی ما خو خوب ته نه پرېږدي، اوس به څه کوم. خو ځان سره اراده وکړله چې زه سبا ته د کوهي نه هغه خپله ښځه راوباسم، که هره طریقه که نور د میلمه بې عزتي کوله، د ماشوم خو یې قلارولو، دومره خو ورسره زما لږ ژوند ارام و، اوس زه دا ښځه د کوهي نه راوباسم. خو چې کله کوهي ته ورغی، بوکۍ ورښکته کړله، په دغه وخت کې چې بوکه راکشي هغه درنه وه. نو فکر یې وکړو چې زما ښځه به پکې ناسته وي. خو چې کله یې سر ته راوخېجوله، دا بوکۍ سر ته راورسوله، چې ګوري ښځه نه ده، په هغې کې یو بلا ناسته ده، یو شکه د یو غټ پیری ده پکې، د یو بوډا شو چې څوک یې زر وهل وایه چې واپس دې ساته غورځوم. نو دا بلا ورته وایي چې پام کوه چې ومې نه غورځوي، ما باندې به ډېر زیات احسان وکړي، او که دې ونه غورځولم او بچ دې کړم بیرون دې راوباسلمه، نو زه به تا سره مدد وکړم او احسان به در سره وکړم. هغه ورته څه مدد به را سره وکړي؟ وایي بس مدد به سره وکړم. چې کله احسان راوباسله، وایي ولې څه کې ولې پتنګې د پیریانو خو او د بلاګانو خو دا څاګانې او دغه خطرناک ځایونه کورونه وي. وایي توبه توبه. وایي ولې؟ وایي د پرون رئیس یوه ښځه دې ساته راغورځېدلې ده او 2 سپېږمو ته راغلې یم، دومره چغې وهي. وایي زه بلا یم او د هغه زما نه 2 ګوتې سیوا ده. بس هغه سړي ورته وایي چې ښه صحیح ده، زه ما خو وپېژنه چې څوک وه. نو سړي ورته وایي دا زما ښځه زړه کې به وي. وایي چې څه احسان راته کوي؟ دې بلا ته یې ووایي دې سړي چې تا وایي چې زه به تا سره احسان وکړم، څه احسان راسره کوي؟ وایي زه به داسې کار وکړم، لاړ به شم د باچا په لور باندې به کښېنم او ته به ځان نه دمګری جوړ کړې او خلکو کې که دا مشهوره شي، دا خلکونه پیریان لري کې، هغه به یو چل باندې تا ته راوړي او ته به دم به پې واچې، زه به تا ته وګورم، لرې به شم به ته بس اخر کې به بیا ته دا شرط ولګې چې دا ما ته په نکاح راکړه باچا سره، که ما ته په نکاح راکړې زه دې پیریان لرې کوم که نه لرې کوم، بس باچا به اخر کې خپله لور درکړي. نو باچا زوم به شي، دا احسان به در سره وکړم. ښځه صحیح ده، ډېره ښه ده. دا سړی کور ته لاړو او دغه پیرۍ چې وکړه لاړه د باچا په لور باندې کېناسته. هغې ځان ته مخ ته څپېړې ونیولې او چغې شروع کړلې، پیریان پرې راغلل. نو یو ځای دمګری، بل ځای بل ځای، په اخره کې چا ورته دغه سړی وښودل چې دا دمونه کوي. خو چې ورته وښودلو، دی راغی چې هسې شونډې وخوځولې او دم یې چې پې چوف کړو، نو هغه پیرۍ خو ورسره له اول نه مسلاتي وه، نو هغه ترېنه لرې شوله. نو باچا ډېر زیات خوشحاله شو. نو به دویم ځل پې بیا پیران چې بوی تلله، بیا پې راغلل. نو په دویم ځل چې راغلل، دا سړی ورته وایي چې باچا صاحب زه په هغه وخت کې پیریان لرې کوم چې د دې نکاح ما سره وکړي، زه داسې نه لرې کوم. خو باچا اخره کې مجبور شو د خپله لور یې دغه سړي ته په نکاح باندې ورکړي چې دا تا ته دې په نکاح خو چې زما لور د دې عذاب نه خلاصه شي. اوس پیرۍ ترېنه لرې شوله. خو دغه پیرۍ ورته وایي چې پام کوه، اوس خو دا یو موقع مې درکړه، که په بل چا باندې بیا کېناستم ګوره چې بیا را نه شي. وایي ښځه صحیح ده، بیا
بل چا سره زما څه کار زما خپل مقصد هغه حل کیږي و چې څو ورځې تېرېدې دغه پیری لاړو دغه ښځه پیری د وزیر په لور باندې کېناستې چې هغې باندې کېناسته هغې مخ ته څپېړه ونیولې دا وزیر په چغو چغو په منډه باندې راغی باچا صاحب ته چې باچا صاحب په خدای به شي او پتا به شي هغه ستا زوم چې دی ستا د لور نه پیریان لرې کړو زما د لور ته یې راوله چې دا پیریان ترې لرې کړي ډېره په تکلیف کې ده هغه ورته ډېره ښه ده زما زوم دی اوس به راشي چې کله خپل زوم راوغوښتل او راخبرې کړلو چې راغې ګوري هماغه پیری پې بیا ناسته ده نو دغه پیری دې سړي ته وایي چې تا ته ما نه ویلي چې ځکه په بل چا باندې کېناستم بیا به نه راځې هغه ورته وایي دا سړی و چې نورې خبرې پرېږده چې تا راته ویلي چې بل چا باندې کېننم بیا به نه راځې هغه کوم کوی کې چې ښځه وه هغه مې خبره کړې ده هغه را روانه تا پسې راځي نو دې ښځې دا پیری چې دی که نه دا ښځه د وزیر دا لور یې زر خوشي کړه وایي چې دا دین تا ته پاتې اوس هغه را پسې رانولې د هغې ځای نه پسې وتښتېدله نو موږ ته به استادان وایي بعضې وخت کې دا ښځې چې دي که انتهایي زیات خاوندان په تنګ کړي دومره په تنګ کړي چې د کوی ته غورځولو ورته دوی مثال مجبوره شي په خاوندان ښځو ته په کار نه دی چې خاوندانو ته ازار او تکلیف ورکړي